السلام علیکم ټول خلکو زه اوس روتردام ته روان یم دا به منظره به تو ترین درېدلی ده یو بل ترین به تېر شي بیا ترین ځي او پلار به ماته تلپین وکړ ما ته وویل ماته فلوګ دا که خدای تاسو ته فلوګ په پام ورکړي که نه زه روتردام کې یو سکیټ بورډ کوم او ماسکر بغوسته ترین کې باید یو ماسک باید وغونې موږ اوس روتردام کې ورسېدلې دا کانوس دی کشته تو دا یو سل اتیا روپۍ تو دا 250 روپۍ تو یو پوس منزل مې شته هغې ته بیاسمه دغه سکیټ بورډ چې اوس کومه داسې برېښي زه اوس په ترین کې نستلی یم او کور ته روان یم خپل سکیټ بورډ سینه به وکړه او پښتو خط به ووایه نور هم خپل سبقونه سینه ووایه اوس کور ته روان یم تقریبا نیمه لیاره پورې تو